دا په ایبک ښار کې د سمنګان ولایتي روغتون دی چې اوس مهال پکې د شپې تر ناوخته د خلکو ګڼه ګوڼه تر ډیرو لیدل کیږي او له لرې پرتو سیمو ورته هم ناروغان د درملنې په موخه راوستل کیږي. د یاد روغتون مسؤلین وایي سمنګان ولایت کې سږکال د سیلابونو له امله پر موسمي ناروغیو سربیره د نس ناستې، پوستکي او رواني ناروغیو کچه لوړه شوې او لا هم ورځ تر بلې د لوړېدو په حال کې ده. د سمنګان ولایت مرکزي روغتون امیر سید عثمان حمیدي د یادو ناروغیو د زیاتوالي لامل د سیلابونو له امله د پاکو اوبو کمښت، د لارو بندېدو او خرابوالي له امله صحي مرکزونو ته د خلکو نه لاسرسی یادوي. خو په وینا یې ولایتي روغتون کې د ټولو ناروغانو درملنه پر وخت او پرته له کوم امتیاز اخیستلو ترسره کیږي. اسهالات بعد از سیلاب ها به نسبت به ماه حمل این ماه افزایش بیشتر نشان میده و این شکل ما گفته میتونیم که روز به روز رو به افزایش هست، چون آماری که در ماه حمل 1403 ما در اختیار داریم اشخاصی که از باعث یا بیمارانی که از باعث مبتلا شدن به اسهالات به شفاخانه ولایتی ولایت سمنگان مراجعه کرده تعدادشان به 1233 تن در ماه حمل 1403 میرسه، اما در ماه ثور سال 1403 ای آمار به 2247 تن افزایش را نشان میدهد. د ایبک ښار مرکزي روغتون د پر نس ناستې یا اسهالاتو ناروغۍ اخته یو شمېر راغلي ناروغان د ډاکټرانو له چلنده خوښ بریښي او وایي پر وخت درملنه کیږي. شفاخانه تشریف آوردم، یه بیستر کرد دکتر صاحبا، فعلا وضع تیم بسیار خوب است، دکترها خوب است، هر دقیقه میان چک میکنن میرن. یعنی روز بعد از پیشین بیستر کرد خانهش آباد بریم سیروم یعنی دوا و چالان است، خدمت اینه میاد دیگر با ما خیلی خوب خدمت خانهشان از دکترهای خود خوش است. په همدې حال کې د سمنګان روغتون یو شمېر ډاکټران ډاډ ورکوي چې پر وخت به د ټولو ناروغانو درملنه کوي او د اسهالاتو ناروغۍ د مخنیوي لپاره به جدي اقدامات کوي. ډاکټران همداراز له خلکو غواړي چې ټولې طبي لارښوونې مراعات کړي او د ناپاکو اوبو له استعماله ډډه وکړي ترڅو د نس ناستې ناروغۍ مخه ونیول شي. اگر هموطنان ما کوشش کنند که آب آشامیدنی صحی مصرف کنند، آب جوش شده مصرف کنند و با موقع مریضشان به شفاخانه مراجعه کنند، چون اسهالات در بخش کلرا هم شامل میشه که کشنده است. بیشتری اطفال و همچنان کاهلایی که سنشان بلندتر است اینا را به طرف کامبرگ میکشاند. خوب است که از آب آشامیدنی استفاده کنند، از میوه‌جات که استفاده میکنند بوشوینش پاک بوشوین استفاده کنند، حفظ شخصی و محیطی خودشان مراعات کنند، ان شاءالله که واقعات کمتر میشه و جامعه سالم داشته باشیم. هیره د نوي چې د سمنګان ولایت مرکزي روغتون نږدې یو کال وړاندې له اتیا څخه 250 بسترو شو او اوس نه یوازې دا چې د ناروغانو د درملنې لپاره د ډاکټرانو شمېر ډېر شوی بلکې ګڼ طبي وسایل هم ورکړل شوي دي. امان الله عادل، حریت راډیو، سمنګان.